السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن ډېر اهم خبر دی چې هغه زه ستاسو مخې ته کړم، او خبر دا دی چې پاکستان سپریم کورټ یو اعلامیه جاري کړله، او په هغه اعلامیه کې دوی دا ویل دی چې قاضي فاضل صاحب دا غواړي چې هغه ایکسټنشن واخلي. یعنې انډایرکټلی دا دوی په دې اعلامیه کې ویل دي، ځکه چې قاضي فاضل صاحب د دې نه مخکې ویلي وو که چېرته د نورو ججانو مدت ملازمت زیات هم کړي نو هغه به په هېڅ حالات باندې ایکسټنشن نه لري. خو نن هغې وویل چې ما ته قبوله ده او قبوله ده، یعنې نن هغه د ایکسټنشن لپاره تیار شوی دی. په دې در سره خبره کوم، خو د دې سره عمران خان صاحب د اډیاله جیل نه یو سټیټمنټ ورکړی دی، او هغه ویل دي چې قاضي فاضل صاحب چې دا د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه بدترین چې کومه جانبدار جج وي هغه جج به دا شمار کېدلی شي. د دې سره د رحمت الله صاحب په حوالې سره چې کله د قاضي فاضل صاحب نه سوال شوی نو هغه ویل چې قاضي فاضل صاحب ویلي چې تاسو رحمت الله صاحب زما مخې ته راولئ، د هغې نه بعد به زه په ایکسټنشن باندې خبرې کوم. خو د قاضي فاضل صاحب چې د نوي کال چې کومه کسانو ته یا کومه ریفرنس چې کومه د کوټ وه هغې ته چې دوی کومه خطاب کړی و، په هغه خطاب کې دوی ویل چې دوی په هېڅ حالات باندې ایکسټنشن نه لري. خو نن دوی وایي چې نه، زه د ایکسټنشن لپاره تیار یم. دا کومه اعلامیه چې جاري شوې ده، دا اعلامیه زه ستاسو مخې ته ږدم چې په دې اعلامیه کې څه دي او قاضي فاضل صاحب څه غواړي. چیف جسټس پاکستان قاضي فاضل صاحب په تېر شوې ورځ چې د صحافیانو څخه کومه غیر رسمي خبرې کړې وې، په هغې معامله کې سیکرټري ډاکټر مشتاق احمد صاحب د طرف نه یو اعلامیه جاري کړل شوې ده. سیکرټري ډاکټر مشتاق احمد صاحب اعلامیه کې دا ویل دي چې چیف جسټس سره چې کومه اف د ریکارډ خبرې شوې هغه په غلط انداز سره ریپورټ کړی شوی دي، او هغې ویل چې کله صحافیانو د دوی نه د توسیع متعلق سوال کړی نو په هغې باندې قاضي فاضل صاحب جواب ورکړی و چې څه میاشتې مخکې وزیر قانون اعظم نظیر طاهر صاحب د هغوی چمبر ته راغلی و او د هغې نه پوښتنه کړې وه چې حکومت غواړي چې د چیف جسټس صاحب د مدت ملازمت چې کومه دی دا 3 کالو ته ورسوي. یعنې چیف جسټس نه علاوه چې څومره های پروفایل زموږ سره ځایونه دي که هغه آرمي چیف دی نو د هغه هم 3 کاله مدت ملازمت وي. د هغې نه علاوه که موږ څونه ډپارټمنټس دي، که هغه یونیورسټیز دي، که هغه نور د ګورنمنټ ډپارټمنټس دي، نو په هغې کې د 3 کالو دپاره یو کس په های ځګي باندې وي او 3 کاله پس چې کومه دی هغه د هغه ځګي نه ریټایر کېږي. نو که چېرته هغې ته ایکسټنشن ملاو شي نو مزید د هغې څه وي هغه مدت ملازمت چې کومه دی هغه زیاتېدی شي. که چېرته ایکسټنشن ورته ملاو نه شي نو د هغې هغه مدت ملازمت ختمېږي. نو دارنګې اعظم نظیر طاهر صاحب دا غوښتله چې د چیف جسټس صاحب د مدت ملازمت چې کومه دی زیات کړي. خو د دې نه مخکې تاسو لیدلي وو چې کومه د عمران خان صاحب حامي چې کومه ججانو یا چیف جسټس صاحبانو هغې غوښتل چې د دوی دا عمر چې د څونه د دوی دی چې د دې نه هم ډېر کم کړي، او اوس د دوی د سوچ مطابق چې کومه جج صاحب دی د دې دا عمر دوی زیاتول غواړي. یعنې د قاضي فاضل صاحب نه چې مخکې کومه جج و د هغې د مدت ملازمت د ختمېدو نه مخکې یعنې څو میاشتې مخکې هغې د قاضي فاضل صاحب نوټیفیکیشن جاري کړی و. نو دا هم یو سوال دی چې په دې وخت کې دا راچوتېږي. بیا سیکرټري ډاکټر مشتاق احمد صاحب ویلي دي چې چیف جسټس سره چې دا کوم اف د ریکارډ خبرې شوې دي چې دا ټوټلي په غلط انداز کې د صحافیانو دا کړلې. خو دلته د مزې خبره دا ده دلته چې کومه صحافیانو نو دې کې زیاتره د قاضي فاضل صاحب د سوچ مطابق صحافیانو، کومه صحافیانو چې قاضي فاضل صاحب سوچ مخکې پرسیډ کاوه یا د هغوی حامي کومه صحافیانو نو هلته زیاتره هغه موجود وو. خو د هغې باوجود هم دوی وایي چې د دوی دا کومه بیان چې کومه دا په غلط انداز سره نشر کړی شوی دی. ډاکټر مشتاق احمد مطابق چیف جسټس د صحافیانو چې کله د دوی نه سوال وکړو نو هغې ویلې چې که چېرته دا کومه تجویز چې د 3 کالو د راغلی دی که دا چېرته د فرد واحد دپاره وي هغه ویلې چې دا خو بیا زه نشم قبول کولی، او که چېرته د ټولو ججانو دپاره وي نو دا به بیا قبول کېږي. یعنې دلته که هغې ویلې چې بس زه بالکل آی ایم ریډي، زه تیار یم که تاسو چېرته ټوټل ججانو ته دا عمر زیاتوئ نو ما ته هم دا عمر زیات کړئ. یعنې دا حکومت وایي چې دا کومه د فرد واحد نه علاوه چې د فرد واحد دپاره کومه قانون دی دا خو موږ الرډي ختم کړی دی. یعنې دا چپټر خو موږ کلوز کړی دی، د فرد واحد دپاره به چېرته هم چې کومه دی ایکسټنشن نه کېږي. یعنې حکومت دا په خپله وایي، خو دلته قاضي فاضل صاحب وایي چې نه که چېرته د فرد واحد دپاره نو آیا د قاضي فاضل صاحب دلته دا سوال ولې جوړېږي، د دې وجه څه کېدی شي؟ دا تاسو ته پاته هم ده او نورو ته هم پاته ده.
چې چیف جسټس سره وزیر قانون هم و چې ملاقات وسکله وزیر قانون اعظم نظیر تارړ صاحب کاوه او په وخت کې اټارنی جنرال صاحب هم د دې سره موجود و او د هغې سره جسټس منصور علي شاه صاحب هم موجود و. وزیر قانون ویل چې د جج د تقرری دا ذکر چې کله د دوی سره وشو نو په هغې په حوالې سره دوی ویل چې موږ د پارلماني کمیټۍ چې کوم حیثیت دی د هغې په حوالې سره زه ستاسو سره خبره کول غواړم. نو په اعلامیه کې سکرټري دا هم ویل چې وزیر قانون دوی ته ویلي او دا تجویز یې ورکړی چې د دې د تقرري چې کومه د دې لپاره جوډیشل کمیشن چې کومه پارلماني کمیټې ده دا موږ یوه کول غواړو. نو په دې ورته چیف جسټس صاحب جواب ورکړ چې دا د پارلمان ثوابدید دی او د جج د تقرري چې کومه نوي مجوزه باډي ده هغې کې د اپوزیشن ارکان چې کومه دي دا لازمي دي. په دې کې ډېر زیات سوالونه چوکېږي او ډېر سوالونه په دې ځای کې ځکه سر چوتئ چې که چېرته قاضي فایز صاحب سره دومره سوچ وی چې د اپوزیشن لیډر دی د دوی په دې ایکسټنشن کې کېنئ د دې نه مخکې چې د اپوزیشن سره څه کېده په دې وخت کې دی ولې خاموش و کله چې په انټرا پارټي الیکشن کې د پاکستان تحریک انصاف و چیف جسټس صاحب دومره انټرسټ راخیستی و یا نورو کسانو دومره انټرسټ راخیستی و نو آیا دوی د پاکستان مسلم لیګ نون په انټرا پارټۍ باندې ولې انټرسټ نه اخیستی د پاکستان پیپلز پارټۍ په باندې دوی ولې دومره انټرسټ نه اخیستو د دې سره سره د مولانا عبدالرحمن صاحب په پارټۍ باندې دوی ولې دومره انټرسټ په هغې په انټرا پارټۍ کې نه اخیستی یا د جماعت اسلامي ولې دوی صرف او صرف د پاکستان چې کومه پاکستان تحریک انصاف دی په دې پارټۍ په انټرا پارټۍ کې دوی ولې دومره زیات انټرسټ اخیستی و. ډاکټر مشتاق احمد صاحب دا ویلي چې قاضي فایز صاحب د اعظم نظیر تارړ صاحب سره کله هم نجي ملاقات نه دی کړی او د صحابیانو د طرف نه چې کله د دوی نه د رانا ثناء الله صاحب د بیان په حوالې سره فالو اپ سوال وشو په هغې کې چې چیف جسټس صاحب وتل چې رانا ثناء الله صاحب سره زه خو نه کله میلاو شوی یم او نه د هغوی د بیان ماته څه علم شته او که چېرته تاسو غواړئ تاسو د متعلقه شخص نه د متعلقه کس نه تپوس وکړئ یا تاسو رانا ثناء الله صاحب یعنې حقیقت مې هغې هلته ویلي چې تاسو رانا ثناء الله صاحب زما مخې ته راولئ چې هغه زما دا ایکسټنشن چې کومه دی په دې کې اضافه وکړي خو دلته په دې اعلامیه کې دا ویل چې نه هغوی داسې نه دي کړی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې چیف جسټس نه چې کله د ججز د تعداد په زیاتولو متعلق سوالات وشو نو په هغې باندې چیف جسټس صاحب ورته جواب ورکړ چې اول دې کومه خالي اسامیانې دي چې کومه خالي ځایونه دي هغه دې چې کومه دي هغې باندې د ججان ولګولی شي هغه دې پور کړی شي د هغې نه بعد موږ خبر کړو اصل کې دا کومه خالي نوکرۍ چې کومه دي یا دا کومه خالي ځایونه چې د دوی سره دي د دې نه ډکولو لپاره قاضي فایز صاحب دومره زیاته خبره ځکه کوي هغه غواړي چې د هغه د سوچ مطابق چې کومه ججان دي هغه راولي. اصل کې اوس که موږ ګورو که سپریم کورټ دی که های کورټس دي څومره نو په هغې کې چې کومه سکول اف تھاټس دی نو هغه د قاضي فایز صاحب په حوالې سره نه دی یعنې د دې ججانو موډ چې کومه دی دا بدل دی او قاضي صاحب غواړي چې د هغه د سوچ مطابق کسان راشي د هغه د سوچ مطابق ججان راشي نو د ده تعداد به زیات شي او د هغې نه بعد چې دته ایکسټنشن ملاو شي بیا به درته کولاو چوټې ملاو شي او چې دی څه غواړي یعنې پاکستان تحریک انصاف که دی غواړي چې دی بلکل ختم کړي او عمران خان صاحب ته پانسیم واوروي او ټوټل سیستم د پاکستان تحریک انصاف ختم کړي او تر راتلونکي تل عمره پورې پاکستان مسلم لیګ نون دپاره سچویشن کریټ کړي نو هغه به هم د ده لپاره اسان شي ځکه چې هلته څومره ججان راځي نو به د ده حامي وي یعنې د ده د سوچ باندې به وي خو داسې کېږي نه ممکنه نه ده. بیا په تېر شوې ورځ باندې نننۍ عدالتي سال په موقع باندې صحافیانو څخه غیر رسمي خبرو په وخت کې چیف جسټس قاضي فایز صاحب د مدت ملازمت ته توسیع کولو په حوالې سره دوی بالکل ښکاره انکار کړی و او هغې ویلي که چېرته د ټولو ججانو مدت ملازمت زیات کړی شي نو د هغې باوجود به هم دوی ایکسټنشن نه لري دوی به خپل مدت ملازمت نه زیاتوي خو نن دی وایي چې آی ایم ریډي مې بالکل تیار و زه نن بالکل تیار یم که تاسو زما مدت ملازمت زیاتول غواړئ نو زه د دې خبرې دپاره تیار یم او د دې اعلامیه کې انډایرکټلی دا خبره ظاهرېږي چې چیف جسټس صاحب چې کومه دی د ایکسټنشن دپاره تیار دی د هغې دپاره سچویشن دپاره دی تیار دی دی غواړي چې د دې د مدت ملازمت دې زیات کړی شي دا کې د تفسیر راولی شي او مزید د دې ته نور 2 کاله میلاو شي او په دې 2 کالو چې دی څه غواړي هغه به دوی وکړي. بیا په دې کې هم سوالات دا پیدا کېږي چې آیا که چېرته دوی د مدت ملازمت زیات شي نو پاکستان تحریک انصاف دپاره به څه کېږي څرنګه چې تاسو ولیدل چې دوی د پاکستان تحریک انصاف په انټرا پارټۍ کې دوی څومره انټرسټ راخیستی او نن دی بالکل خاموش دی دا تپوس نه کوي چې آیا نن دی انټرا پارټي الیکشن شوی دی که نه دی شوی آیا د پاکستان چې کومه نورې وړې پارټیان دي په هغې کې انټرا پارټي الیکشن کېږي او که نه کېږي او شوی دی پکې او که نه دی شوی پکې پاکستان پیپلز پارټي انټرا پارټي الیکشن شوی دی او که نه دی دارنګې دوی چې کله د پاکستان تحریک انصاف نه د بلې نشان واخیستو د بیډ نشان یې واخیستو د هغې نه بعد دوی د پاکستان تحریک انصاف څخه نور څه ونه کړو
د هغوی د کورونو تقدس یې پامال کړ، د هغې کې چې څومره بهترین لیډرشپ و هغه غایب دی، هغه روپوش دی، څوک په کورونو کې دي، څوک په بل ملکونو کې دي، څوک په بل ملکونو دي، چا سرونه وخرول، چا ګیرې وخرولې، چا ګیرې پرېښودې، چا بریتونه وخرول. یعنې دوی څومره بد کار کېدو هغه ټوټل بد کارونه دوی د پاکستان تحریک انصاف سره کړي دي. د دې نه بعد خو زه نشي کېدلی. د دې هر څه نه علاوه عمران خان صاحب هم یو اعلان کړی دی، یو سټیټمنټ ورکړی دی، او په خپل سټیټمنټ کې عمران خان صاحب دا ویلي دي چې دا قاضي فایز صاحب چې کومه ده دا به د تاریخ بدترین جج وي، یعنې بدترین جانبدار جج به دا شمار کېدلی شي، یعنې د نه بدترین جج پاکستان نشته. هغوی ویلي چې د اتیا د بحال کېدو دپاره به دوی په روډونو باندې راوځي او دوی به په پاکستان کې احتجاج کوي. او تاسو ته پته هم ده، ستاسو په علم کې هم ده چې پاکستان تحریک انصاف د جمعې ورځ چې کومه ده ملګیر احتجاج هړتال اعلان هم کړی دی. او دارنګې که چېرته قاضي فایز صاحب مدت ملازمت زیات کړی شي، بیا هم پاکستان تحریک انصاف راوځي او په روډونو باندې او دوی به خپله معامله چې کومه ده د عوام مخې ته کړي او بیا به عوام چې کومه ده د دوی سره ورملګري کېږي. نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.